ها بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ پی ایچ پی کې درس دی لیکچر نمبر 14 14 نمبر درس دی. نن زمونږ څو موضوعګانې دي؟ 3 موضوعګانو باندې خبرې کوو. یو ریکرسیو فنکشن، دویم فیکټوریل فنکشنز یا فنکشن، او دریم چې دی هغې ته ویل کېږي ګلوبل اینڈ لوکل ویریبل. او څلورم ټاپک موضوع، دا موضوعګانې لږ شارټ دي نو څلور واړه پکې کور کېږي. څلورمه موضوع چې ده چې زموږ د موضوعګانو نه پاتې مهمه موضوع ده فور ایچ لوپ ده. ځکه د پی ایچ پی لینګویج یا سی شارپ لینګویج کې زیات استفاده د فور ایچ لوپ نه کېږي. ریکرسیو فنکشن کوم ماډل فنکشنز ته ویل کېږي؟ ریکرسیو فنکشن هغه فنکشن ته وایي کله چې یو فنکشن د خپلې باډۍ په داخل کې کال شي. د فنکشن په داخل کې بیرته د همدې سیم فنکشن کالینګ ته موږ څه ویلی شو؟ ریکرسیو فنکشن ویل کېږي. اصلا دا فنکشن زیات ټایم د لوپ په خاطر موږ استعمالو. لوپ موږ ویلی که نه، د لوپ پر ځای موږ کولی شو د ریکرسیو فنکشن نه استفاده وکړو. ریکرسیو فنکشن د لوپ پر ځای استفاده کېږي، خو د دې استعمال د لوپ نه لږ ایزي دی. او دویمه خبره دا ده ریکرسیو فنکشن استعمال ډیر په دې موږ کوو چې اکثره ټایم د یو پروګرام د ډیټابیس نه ډیټا راوچتول یا ډیټابیس ته ریکارډ لیږل یا په سرچنګ سیستم کې موږ زیات وخت چې دی د ریکرسیو فنکشن نه استفاده کوو. دا څنګه کریټ کېږي؟ اول به راشو سبلایم ایډیټر ته، او د سبلایم ایډیټر نه پس به چې دی یو نوی فایل کریټ کو. دا فایل به زه ثبت کړم زیکس 14.php، او بیا زیم به تیار تاسې څنګه کوي؟ دا به تاسې آن کوي. دا خو آن دی. اول به د پی ایچ پی کوډ سټارټ کوو. مونږه پی ایچ پی کوډ دا سیم داسې کار کوي لکه لوپ. اول مونږ فنکشن کریټ کوو. فنکشن به داسې کریټ کوو مونږ فنکشن، ګورئ فنکشن به کریټ کوي. نوم به تاسې ورکوئ ډسپلی. څه نوم ورکو ورته؟ ډسپلی. مونږ دې کې څه لیکو؟ دې کې یو ویریبل کریټ کوو د نم په نوم باندې یا د نمبر په نوم باندې یا د ریکارډ په نوم باندې. مونږ دلته څه کوو؟ مونږ لیکو equal f که چیرته $sign num is equal to 0 شو، $sign num is equal to 0 شو. نو موږ ته څه وکړه؟ نو موږ ته ایک وکړه داسې ورته وایو که چېرته num less than or equal to 10 شو. ګوره دا سیم کنسپټ د لوپ دی. نو موږ ته څه وکړه؟ که چېرته نم مساوي یا کم د 10 و نو ایک وکړه موږ ته چې $sign num، او د نم نه پس به چې کړي موږ د نم نه پس به بی آر ټیګ هره شماره دی آوټپوټ کېږي. اوس موږ فی الحال شماره آوټپوټ کوو، ریکارډ خو نشته. بی آر ټیګ موږ لیکو دلته. دلته موږ څه ولیکل؟ $sign num. اوس ریکالینګ څه ته ویل کېږي؟ دې ته ریکالینګ هم ویلی شو موږ، یعنې فنکشن بیرته په فنکشن کې کال کول. د فنکشن نوم څه دی موږ سره؟ ډسپلی فنکشن نوم دی. ډسپلی $sign num ضرب یو، ضرب یو نه جمع یو. دا په دې خاطر دلته ګورئ تاسې موږ دلته یو ویریبل کریټ کړو. موږ داسې ورته وي په اف کنډیشن کې که چېرته نمبر لیس دین اور ایکول ټو 10 نو موږ ته څه کوه؟ تر هغې پورې چې دا مساوي د نم ویریبل مساوي شوی نه د 10 سره یا د 10 نه کم شوی نه تر هغې پورې دې موږ ته آوټپوټ کوه.
خو څنګه آوټپوټ کوه فنکشن بي ته مونږ کال کو num plus 1 یعنی معنا دا شوه فنکشن کال شو موږ سره که نه num کې ویلیو څو ده 0 0 جمع ډیفالټ ویلیو 0 راځي نشته 0 جمع 1 1 یو زد دی که لس نو یو به آوټپوټ شي بیا دلته مونږ شرط دی ښیي مونږ وایو ښه یو شو بیا دې کې یو سټور کېږي یو ده لس زد دی نو بیا آوټپوټ شي دوه یو ورسره بل هم جمع شي یو سره ریکالینګ دی که نه فنکشن په فنکشن کې کال دی دا به تر هغې رواني تر څو پورې چې لسو ته دا خبره نه رسېدلې اوس د دې فنکشن نه چې موږ بیرته استفاده کوو ګوره دا فنکشن دوه ځایه کال کېږي یو انسایډ هغه د دې لپاره چې د لوپ اټریشن وکړي او یو چې دی آوټ سایډ کې چې بیرته کال شي ډسپلی په خاطر موږ ډسپلی لیکو که نه ډسپلی کې موږ وایو 1 دا 1 نه مطلب دا دی چې اوس دلته د نم ویلیو شته نشته نم ویلیو چې شو موږ سره یو جمع یو اول خو به یو ډسپلی شي ډایرکټ بیا یو د لسو نه کم دی بیا به یو سره یو اضافه شي دوه بیا به درې شي بیا به څلور شي همدې ته موږ کوم ماډل فنکشن ویلی شو ریکارسیو فنکشن چې د لوپ پر ځای ترې موږ څه وکړو استفاده وکړو اوس دلته د لوپ کومه خبره شته نشته دی تاسو راشئ لوکل ګوګل کروم ته به راشو او دې ځای کې به څه موږ ولیکو لوکل هوسټ زیکسټ څوارلسو موږ سره که نه 1 to 10 فټل ایرر حتما به څه مشکل وي لسم نمبر لاین 10 نمبر لاین وګورئ تاسو ډسپلی د فنکشن نوم څه دی ډسپلی دوباره څنګه کال کې اوس بیا به شل وارې ته دغه که ډسپلی مثال 1 نو 1 تر 10 پورې بیا به 1 نه تر 10 پورې راځي دلته خو کالینګ دی ستا په لاس کې دی اوس لږ صبر دلته ایرر موږ سره شته دی allowed memory size of په لسم نمبر لاین کې نه 0 نه 1 0 نشو اخیستی ځکه اټریشن بیا غلط راځي 0 جمع 0 ډیفالټ ویلیو هلته تا خو 1 ولیکلو هلته ډیفالټ ویلیو دی لري دا به 1 لیکو یو دا یو چې ډسپلی کېږي که نه دا بغیر د کنډیشن نه ډسپلی کېږي صحیح ده که نه بیا چې هلته هغې نه وروسته بیا کنډیشن سره چک کېږي نو چې 0 ډسپلی شو بیا 0 جمع 0 0 بیا هماغسې مخکې ځي ډسپلی کې موږ 1 لیکلی که نه دا لاړو هلته دلته که 0 واچو نو دلته چې ته 0 واچوې 0 دا دلته 1 دی موږ سره 0 ډیفالټ ویلیو د دې څه ده خپله 0 اول آوټپوټ چې راځي هغه وداوټ کنډیشن راځي 0 جمع 0 0 بیا را نورې دغه ټولې بیا د 0 سره دغه کېږي نو ځکه موږ چې دلته 0 نه سټارټ نه الو اوس دا اټریشن روان دی هلته موږ څه ایښی دی ورته هلته به موږ څه کېدو 1 دا لوپ به زه لرې کړم دلته بیا تاسې فار لوپ کې دی چې څو ټایمه تکراروئ فنکشن د فار لوپ په انسایډ کې واچو منفي شي نو منفي چې ته ورچي بیا خو به یو آوټپوټ هم نه راځي زیات هم ورکړې بیا صحیح ده بیا به ټاپ طرف نه بټن طرف ته راځي لږ صبر زیکس خیر ده دیده دا مشکل ده مشکل ده زیم سٹارٹ ده اول بھی اس طرح سے
صحیح شو دغه ایرر چې موږ ته راکوي دا باید رانه کړي د ټیسټ کلاس کې ما کړي دي دا به وګورو ډسپلی ایکو نمبر موږ فنکشن کې دننه راوستل دي خو صحیح ده که نه او موږ دلته موږ چې دا اخیستی دی فنکشن کې نه فنکشن داخل کې دي خو دلته دا به انسایډ کې شو ځکه چې موږ خو دلته کنډیشن یې خیر که نه 5 اوس صحیح شو اوس ایرر نه درکړي اوس دې کې یو خبره دا ده که چېرته مثال موږ دلته 1 په ځای 5 ولیکو بیا به څه کېږي بیا به سټارټ د 5 نه کېږي 5 پلس 1 6 داسې به یې لاندې راځي او که تا خبره داسې ولیکو که دا ګریټر دین اور ایکول ټو 100 شي صحیح شو دلته چې لیکم زه ماینس او دلته به څو کم ومتې 1 لږ صبر 10 دلته موږ بیا څنګه کوو لږ صبر ښه دا پروګرام به لږ دغه کوو که سلو نه زیات شو د نم نه چې یو که ماینس که منفي یو یو عدد د لسو نه د 1 نه سلو نه سټارټ که سلو نه یو کم که 2 کم که داسې دا خو سل شو لږ صبر چې او که دلته مثال اوس مونږه سل او څو پورې به راځي دا به سلو پورې راځي خبره داسې چې د کم عدد تا کنډیشن کې دلته ما ګریټر اخیستی زیات نو د غټ عدد نه تر دې عدده پورې او که مونږ 1 پورې ورته ووایو اوس صحیح راځي اوس که دلته سل کو بیا صحیح هلته مونږ سل ورته ویلي وو اوس تا ریفریش کړه 1 نه به سټارټ راغلی صحیح شو نو دا ریکرسیو فنکشن اکثر د لوپ په خاطر مونږ استعمالو لوپ پر ځای ترې استفاده کوی شو فیکټوریل فنکشن څه ته وایي دا یو موضوع به ووایو ځان دونه لږ درس خوندم نو کې کاري صحیح دا یو موضوع وایو فیکټوریل فنکشن داسې دا خپل فارمول هم لري فیکټوریل فنکشن لکه زه تاسو ته یم د 255 فیکټوریل څه دی یا داسې مونږ وایو د 5 فیکټوریل څه دی 5 فیکټوریل اوس داسې دی دا داسې کېږي 5 ضربې څلور ضربې 3 ضربې 2 ضربې 1 پاتې خدرې پاتې شو فیکټوریل نمبر ګوره مونږ ګورو اوس ګوره 5 په څلورو کې شل په دریو کې شپېته په 2 کې یو سلو شل د دې فیکټوریل نمبر دی څنګه په خپل نفس کې شو دا په خپل نفس کې شو که نه خو دا به د فنکشن په ترو څنګه کوو دا خو ما تاسو ته خو دې ته فیکټوریل نمبر وایي دغه عدد یو سلو شل دی که نه یو سلو شل د 5 فیکټوریل نمبر دی دا باندې پوه شو تاسې اوس که ماته یو نفر وایي داسې پروګرام چې د 500 فیکټوریل نمبر څه دی نو بس دا به داسې کېږي 500 ضربې 499 ان تر کوم ځای پورې به راځي دا 500 نه بلکې یو ضربې یو سرجي دا موږ جفت عدد نه اخلو څنګه کله چې د یو عدد فیکټوریل پیدا کوو جفت عدد اخلو که ټول اخلو فیکټوریل نمبر د ټولو کېږي 5 جفت دی که تاک دا 120 د دې چې دی موږ سره فیکټوریل نمبر دی فیکټوریل نمبر معنا دا چې په خپل نفس کې ضرب شي د هغې دغه اخري اماونټ څو برابرېږي کول کېږي د 100 سره هغه که ته د منفي دغه تاک عدد روباسي که دغه مثبت عدد روباسي او دې خپل فارمول هم شته خو داسې به یې کریټ کوو ګورئ زه لیکم فنکشن $n موږ داسې لیکو f دا هماغه لوپ په طریقه باندې دی f $n is equal to 0 که 0 خو د دې فیکټوریل نمبر نشته
ریټرن کوم ته چې ریټرن کوم ته 1 ریټرن 1 ما ټرو دلته معنا دلته 1 معنا د دې نه ده چې 1 means true او else که نه شو بیا چې وکړه بیا زیرو نه بیا د فنکشن نوم چې دی ان نه دی فنکشن نوم add یا fact صحیح شو که نه دلته به ولیکو fact $n ضرب چې ضرب یو minus 1 I think داسې نه دی دا خپل یو فرمول لري ښه زه فرمول تاسو ته شریک کوم هم د فرمول دی ګورئ موږ به داسې لیکو ریټرن کوم ته نمبر دا ویریبل دی ته ورته ډیټا لیږي که نه مثال 15 دی ولېږئ 15 به راخیستل کېږي ضربېږي په څه کې په فنکشن کې فنکشن کې څه دی فنکشن کې موږ سره چې دی چې کومه ویلیو تا ورکړه هماغه ویلیو یعنی ویلیو ضرب ویلیو بیا به دې نه ماینس کېږي چې یو به ترې ماینس کېږي بیا به هغه بېرته ضربېږي په فنکشن کې مثال 15 دې ورکړه 15 ضرب 15 25 بیا به د 15 نه یو ماینس شي 4 به شي 4 ضرب بېرته هماغه فنکشن 4 ضرب 4 ضرب 15 نه بیا داسې راځي که نه په دې شکل سره راځي ګوره فرمول داسې دی 15 دا ان چې دی دا ان دا عدد داسې وکړئ 15 دی 4 چې دی دا یو ماینس شوی صحیح شولو بیرته دا ضرب شوی دی په څه کې فنکشن کې یعنی 15 په 4 کې خبرې ته خیال شته که نه بیا د هغې نه وروسته یو عدد خو سوچ ختم شو ماینس شو بیا دغه فنکشن دوباره کال کېږي دا هم موږ سره ریکرسیو فنکشن دی دوباره کال هم کوي موږ ته ګورئ 4 ضرب څه شي ضرب 3 هغه 3 ولې دي هلته یو ماینس شوی دی 4 خبرې ته خیال شته که نه دلته ګورئ تاسې وګورئ یو ان دی یو فیکټ دی فیکټ عدد څه دی د فیکټ عدد چې د ان کوم عدد دی هغه د فیکټ هم دی خو بل کار هم کړی دی اول مو دغه ان ضرب کړی دی په فیکټ کې د ان 15 عدد دی که نه ضرب شوی په فیکټ کې 15 په 15 کې 25 بیا هم د ان نه یو عدد کم کړی د ان نه چې یو عدد کم شي خو د فیکټ نه هم کم شي که نه صحیح شو که نه او چې د فیکټ نه کم شو د چا نه کمیږي د ان نه کمیږي نو دې به چې دی تا ته څنګه جوړي پروګرام تا ته به چې دی د 15 دې ورکړه نو 15 4 3 2 یو عدد کمی او تا ته به آوټپوټ درکړي فار ایگزامپل اوس وګورئ فیکټ د دې څه دی موږ سره فنکشن نوم دی زه لیکم چې پکې 5 لیکم او د هغې نه پس راځم چې لیکلو ته بل لیکم دلته به موږ ولیکو ایک وکړه موږ ته یو سلوشن دی که نه دی موږ سره دلته وګوره د دې فارمول آی تھنک ما دلته دا کړی نوټ کړی دا فارمولې مهم دی که نه هغه خو په هغه توان شو پر ځان کې ضرب شي توان دی اوس ګوره دې ته داسې موږ وایو فیکټوریل نمبر داسې فرمول یې داسې دی اف بیا موږ سره n دی فرمول دی ماینس اف n اکول ټو n دغه n ضرب f ماینس څه شي 1 اوس دا فرمول تشریح کوم تاسې پرې پوهېږئ f خو د فنکشن څه شو موږ سره نوم شو n چې دی ویریبل دی دې ته به عدد اساین کوو موږ که نه مثال 15 اوس ګوره زه تاسې ته تشریح کوم پله پوهېږئ 5 اوس موږ داسې لیکو از اکول ټو 5 ضرب f 5 ضرب فنکشن صحیح شو که نه بیرته موږ څه کړی دی بیرته موږ داسې کړي دي 15 ماینس 1 15 څه دی موږ سره خپله
n نمبر دی ویریبل نمبر دی کنه موږ سره یو به دې څنګه شي ماینس بشي دی اوس ګورئ ښه اوس چې کله دا ماینس شي دا به مساوي شي د څو سره ګوره 15 ضرب 4 ځکه 15 دلته یو کې ماینس شو 4 پاتې شو مساوي به شي چې د دې څو کوټ راځي بیا داسې دویم سټپ کې موږ سره څه شی دی دویم سټپ کې د دې فنکشن استعمال داسې کېږي آفرین 15 یو کمیږي که نه موږ سره 15 ضرب څو نه 15 او بالکل 15 په څلورو کې شل ضرب 3 آفرین 3 په شلو کې 400 راځي 3 په شلو کې شپېته ضرب 2 اصلا داسې لپاره موږ جوړ آخر کې چې موږ ته د دې کوم آوټپوټ راغی دا فیکټوریل نمبر شو نو تاسې فنکشن یې جوړوئ په دې ترتیب جوړوئ دې فنکشن نه موږ بیا ډېر کم استفاده کوو په پروګرامینګ کې او اکثره په محاسباتو کې دا استعمالوو موږ عام دغه کې موږ د دې نه استفاده نه کوو نو چې د هر یو او کیلکولیټرز کې مطلب ساینټیفیک برخه کې ډېر استفاده دې نه کېږي صحیح شو دا فیکټوریل نمبر شو او موږ چې هغه پیدا کوو استاد دا مخکې توان پیدا کوو هغه به څنګه کوو هغې دپاره خو ضرورت د دې دغه نشته هغې دپاره ډبل سټار دی هغه خپل اپریټر لري هغې ته ضرورت د دې شیانو نشته صحیح ده هغه فنکشن ورته کریټ کېږي ته ډیټا ورکړې ورته چې هر څه دې ورکړه هغې دغه ته برابروي دغه 2 سټاره چې دي دا د توان دپاره استعمالېږي بل کلاس کې به انشاءالله کار کوو